سلامونه نیکلو دوستانو دا فورم چې چا شاته ما لګولې د تاسو کتلی شئ دا I-751 ورته وایي د هغه خلکو دپاره دی چې د واده په بیس باندې راغلي دي امریکې ته او دلته 2 کلن ګرین کارټونه یې ترلاسه کړي وي او بعد د هغې نه غواړي چې هغه 2 کلن ګرین کارټ 10 کلن باندې بدل شي. نو دغه فورم هغې دغه کړی دی سبمیټ کړی دی USCIS دفتر ته، خو دغلته دې سوال کړی دی چې ولې زما د اکاونټ څخه دې پیسې نه دي ګرځولي تر اوسه پورې. نو اکثرا دغسې فورمونه چې تاسو دغه ډکوئ یا دغه I-90 فورم ریپلیسمنټ اف ګرین کارټ همداسې نور فورمونه چې تاسو فی لري یعنې پیسې تاسو نه اخلي، هغه مبلغ تاسو نه اخلي، هغه که چېرته تاسو دغه منی آرډر جوړوئ یا چک جوړوئ یا که لیږئ هغه جدا خبره ده، او که چېرته هغه شیان نه جوړوئ بیا خپل ډایرکټ ډپازټ اکاونټ ورته ورکوئ نو هغې USCIS بیا کولی شي چې ستاسو د اکاونټ څخه هغه پیسې واخلي یعنې ترلاسه کړي. نو اکثره وخت چې آنلاین اکاونټ چې تاسو دغه کوئ ورته ورکوئ خپل بانکي حساب ورته ورکوئ نو هغه صورت کې دا بیا یو هفتې نه تر یعنې 10 ورځو پورې وخت نیسي، په همدې ورځو کې یعنې په 3 ورځو کې 4 ورځو کې 5 ورځو کې دا پیسې هغې واخلي. که چېرته ډېر وخت ونیسي همغه آخري 10 ورځې دی، هغه هم بزنس دی یعنې کومه ورځ یعنې پنجشنبې نه تر دوشنبې نه تر جمعې ورځې پورې په دغه ورځو کې اخلي، یعنې شنبه او یکشنبه چې دی هغې بیا کار نه کوي تعطیلي، نو هغې د خطره دا هم یو ځنډ کیدی شي. نو په دغسې حالاتو کې که چېرته دغسې حالت سره تاسو مخ کیږئ تشویش مه کوئ، دا د خطره نه دی چې تاسو نه پیسې نه دی ګرځولی نو ستاسو کیس به نه پروسس کېږي، نه هغې پیسې اخلي، هغه د دې هغه فیس دی، هغه حتما که اوس یې واخیستو که 2 ورځې بعد واخیستو 3 ورځې که 10 ورځې بعد هغه دغه پیسې اخلي مخکې د هغې نه چې هغې ستاسو کیس پروسس کړي. همداسې هم نور هم دوستان که چېرته د واده په بیس باندې راغلي او دغه فورم ته اپلای کړی دی نو که چېرته تاسو پیسې نه وي ورکړی باید تاسو پیسې ورته ورکړئ یا منی آرډر یا چک له خوا نه، او یا تاسو کولی شئ چې خپل ډایرکټ ډپازټ اکاونټ د USCIS ته ورکړئ او هغې کولی شي چې ستاسو د اکاونټ څخه دغه پیسې ترلاسه کړي. په خدای مو سپارم ویډیو د نورو دوستانو سره شریک کړئ او لایک کمنټ مو هیر نشي او سبسکرایب بټن مو هیر نشي. سلام علیکم.